شو که بندو بس پلان خو چینج کو خپل بیا هر ځای ته خو یا گل یم رژیدلې یا باغ یم سوځېدلې یا ساز د بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول مینوال بخیر روغ او جوړ یې. زه خو خیم، تاسو څنګه یې؟ خپل حالونه راته په کمنټ کې وایي. مونږ زو چې بهر لږ شانتې چکر وو. مونږ نه تقریبا د عبدالمالک بھائی سره زما د ګیمبل چې کوم سټینډ سوي ورته خپې به ورته ووایو چې خپې کمې پاتې شوي دي هلته کې، نو هغې له ورځو هغه هم ترې راخلو او نور چې کوم یو دی بس څه خوراک مراک وکړو. نو رضوان چې کوم یو دی ځان تیاری بنین شرټ مټ لګوي، وایي چې بس وځو واسې چې پېښور کې یخني شوې ده ورو. نو راځئ زموږ سره ښه میچ شروع دی وګورئ ښه. او دلته څوک دي؟ دا څوک دي؟ دا پیژنئ؟ ګوره ورته ښه دا څنګه چل دی؟ صحت یې ښه دی؟ میچ څوک ګټي دا راته وایي. کراچۍ به ګټي او که ویې نه ګټلی نو بیا خبره یو ده، خو زه بس چیلنج که کراچۍ تا سپورټ کا که نه نو ویې ګټلو نو زه به در باندې څه خورم، او که لاهور وګټلو نو ته به را باندې څه خورې. دنده زه صحیح ده اوکې ده ښه. بس موږ ځو ځان تیار کړی دی دا دی ها، او بس ځو ښه ما سره ځي او که ولې ته پکې نشې راتلی؟ ګوره ورته ښه دا ګوره پبجي پلیر دی سپیشل، که څوک والا چیلنج ورکوي که نه نو تابعدار تا پټې کړې وي. دا خو پېژنې که نه؟ ودې پېژندو او که زه چکر وو سلور ډریګن ته ولاړ سوپ مو پخرو نو بده خو هغه نه وي 8:45 نو دا بیا لیټ دی داسې هغه په 10 بدیږي پټې نه بیا دا شرکوس بیا به بله ورځ صحیح پروګرام جوړ کړو. نه پروګرام بس اوس دی اوس ځو یو ګنټه کې بل ځای ته به لاړ شو که بند بس پلان خو به چینج کو خپل بیا هر ځای ته خو ازه ښه بس حجرې ته نه ځو بس روډ موډ ته ځو مړه صحیح ده اوکې ده. دا د کیمرې فوکس ولې نه برابرېږي؟ خلک نه دي مینهوال دي، خواږه مینهوال دي. پلیر خو عبدالمالک بھائی کم سیټ ته هغه خو کینسل شو لکه که څنګه بس داسې کینسل شو چې ټایم موږ نه لاړ تېر شو. بالکل موږ تلو 10 بجې بندېدو ټایم دی بس دې وجه سلور ډریګن ته تلو سوپ هم خوړو، سوپ ته هم زړه شوی دی، یخنۍ موسم دی. نو اوس دې وایي چې هغه به 10 بجې بند شي، نو موږ وایو زه بس د حیات آباد فورټ سټریټ ته به لاړ شو، هلته به انجوی کوو چې هغه ډېر زبردست ځای دی، ډېر پرسکون ځای دی، رش نه وي او د ګاډو شور نه وي. نو دا ښه وي چې هلته سړی کښېني ګپې شپې ولګوي. نو راځئ رضوانه څه پکې ووایه که نه داسې خواږه بس چې تاسو وویل همدغه خبرې زموږ هم وکړو. ښه صحیح ده. نو راځئ زموږ سره ښه سین زم خوښ شو که نه د لارې واره؟ که نه مې خوښ شوي نو مړه خوښ کوي که نه، که نه مې خوښ شوي نو ورسېدو ښه. نو بلال ځو که نه ځو؟ نه بس اوس ځو ځو انشاءالله. راځئ تاسو به راځئ ښه.
فیملی روټي کې بس کنه یو کې سبزی او چکن دی او بل کې غوند وایا اوس په خلکو تخکارو کنه ته خو زمانه خسته راځي کزه ستاره خسته راځي مړه بس رضوان ټولو نه خسته راځي کوره ورته بلیک روشن دی اوس او بالکل او بل دغه ته یاد شي چې مخ کې راغلی او مخکې دغه سره سلیم سره بالکل هغه هم څه خوړي هغه هم څه خوړي سلیم سره او ور بیا جنجر برګر خوړو آی تھنک هغه د دوه واده نه مخکې ها او عبدالمالک بھائی سریوی تازه ورته وای ته خو خیر دی نه مخکې راغلی او موږ اوس بیا راغلو او جی بس دغه سه موږ هم چینل د یوټیوب هغه بس موږ په ښکار هغه شیر کوو نو دغه سه موږ تعلقات جوړ شو یو بل سره بس دغه سه خوي لکه چې فرندز جوړ شي یوټیوب لپاره دا خبره نو زمانه ول یخني ولې کی ضرورت د ګیګم دا باران شو او باران شو هغه نه بعد ډایرکټ یخني شو په خبر نو بس د سوپ انتظار کو رش ډیر زیات دی نو ټیبل میبل لا نشته دا راکه څنګه نو دلته ویټینګ کو او ټیبل برات اوسګار شي بس بیا به یو کزن ممر روان دی نوې کزن هم را روان زه کوشش کوم چې سره الله ترنګ کوم هغه هم راشي مړه بس رضوان ته دی خو راوړه تاسو راته شه دا ملو شو او دا ملو شو ما شکر دی وای کنه سهله دي شکر دی بلاله دا مرګري ستا تاسو کوي وي شینوار نه دی راغلی صحیح ده کنه بس نور پوښه او کنه چې ته موږ سره نه خلک ته مې اسکای وره ټول خو بندي کې 10 بجې سوپ خره زبردست دی مزه کوي ها خره خره کنه زبردست دی ذایقه کې خره زموږ د خوږ مرګره راوړې دا پکې خامخا راوړې نوید خان شینواری پکې سپیشل سو وای مړه زه به کې سویا وایا وای به دومره څه کې وای خزه برداشت شي نه خزه برداشت مزه وکړه خزه او خزه برداشت زه خاله زه ان شاء الله راځي بس مړه موږ سره وځي زه خاله کړې و ډار کو موږ سو په خړو زه واپس لیټونه ماپ کړی ټول هر څه اف دي ولې چې 10 بجو نه وړي د اولاد ډاون ولګي د ګورو کدل ته الګ الګ روشنی را لګرنا را لاوجی اور ٹھیک شو لاک ډاون شو 10 بجې شو او لایټونه ټول ار څه اف شو د کاوی تعریف په درته رضوانو کې ښا ماشاءالله ډیره زبردست راغلی او ډیر خوند یې وکړو عبدالمالک بھائی عمرا باندې کا اوس کله ها بالکل او سیم بالکل ډیره زبردست هغه دا یو شی دی عبدالمالک بھائی غلی غلی خان دي څه شو راشه انده غلی بس شینوار خو کاوه باندې ډیر مشهور دی او کاوه خو موږ بس چې څو خورو کاوه مست وي د کور خپسیم کور خو پسې هم کاوه بیا هم سه نو او ته چرخ خوري زلو بیا څنګه زلو بیا ماشه دومره غم ساته او سه غوندې و بس هغه ګوره دا بس ډیره جاته مزه وکړه ډیر خوند یو وګرځیدو روګرځیدو بڑا چې عبدالمالک ګل سره خاندي والا خاندار راشي راشه دی خو بیا راشه دې چرته دی بس بیا خاندانی وای شو ډیره جاته مزه وکړه ډیر خوند وکړو زم چې دا بلاګ و اینډ کو څنګه یې فخر بس دغه څه په کار دا اوس بس صحیح دا مونږ وخت یاد پر بلاګ هم اینډ کو او چې کوم مینوالو ویډیو کتلې وي او چینل یې سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره عبدالمالک بھائی چینل هم سبسکرایب کړئ لینک شینواری هانټر په نام شینواری هانټر او کنه موږ نو بس ډیره ځته مننه خاط خوشاله باد اوسئ والسلام